د هغه دعاګانو په باره کې خبرې کوو چې هغه د اجر او د ثواب په لحاظ سره ډیر لوی کلمات دي، خو په ویلو کې چې ډیر زیاتې اسانې دي، او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل و چې د هر فرض مانځنه وروسته به دا وایه. او د دې په فضیلت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې 33 کرته وروسته د فرض مانځنه بعد سبحان الله ویلا، 33 کرته الحمدلله او 33 کرته الله اکبر، او دې لپاره چې سل برشي دا کلمه وسره وایلا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. د الله نبی فرمایي کې چرته د انسان دومره ګناهونه لکه د سمندر د زک په اندازه باندې، نو الله رب العالمین به د دې کلمات په وجه باندې انسان ته وبخي. دا څومره یو عظیم عمل دی محترم ورونو. خو منګه چې دی اوس دا پرېښی دی که چېرته د فرض لمونځ وشي نو من په دې کوشش کوو چې څنګه د مسجد نه وځو، څوک چې دی په سنتو باندې ودرېږي، څوک د جومات نه وځي، دې سره چې دی 15 منټه نه وي چې دا کینی او دغه کلمات ووایي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنتو باندې عمل وکړي، او الله رب العالمین د دې په عوض کې د انسان ته د ګناهونه وبخي. نو ډیر واړه کلمات دي محترم ورونو، خو نن چې دا وعده وکړي چې د هر فرض مانځنه وروسته به زه کینمه او دا کلمات ووایم. نور د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ښایسته دعاګانې او مسنون دعاګانې ذکر دي چې ډېرې لویې فایدې پکې دي. انشاءالله هغه به هم چې دی په راروانو ویډیوګانو کې د هغې مختصر ذکر کوو. الله رب العالمین دې موږ لا په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي.